د ویډیو کې زه غواړم تاسو ته دا وښیم چې څنګه کولای شئ د کانکور د نمرو پیدا کولو چل زده کړئ او یا هغو ته ورته نور داسې شیان چې څنګه کولای شئ تاسو د ډیټابیس نه د یو نفر نوم وباسئ. صحیح شو. د دې لپاره چې دا تاسو کار کوئ نو تاسو ته مثلا د سټوډنټ آی ډي پکار دی، د سټوډنټ نوم پکار دی یا د محصل نوم پکار دی، نمرې یې، کوم فاکولټۍ ته کامیاب شوی دی، د امتحان ځای چیرې دی او سن یې څومره دی. مثلا موږ تنها دا معلومات لرو، ما یو جدول جوړ کړی دی او غواړو موږ د دغه جدول نه فکر وکړئ تاسو 1,00,000 نفر لرئ، په 1,00,000 نفر کې ډېر سخت دی چې یو دانه دانه وګورئ که نه. نو د دې لپاره چې تاسو دا پیدا کړئ مثلا د کانکور د انټرنیټ په صفحه باندې چې وګورئ تاسو دا رقم یو ځای لرئ. دا کیدلی شي تاسو د یو استاد په حیث باندې د خپلو شاګردانو دپاره استفاده کوئ. مثلا هر څوک خپل آی ډي لري، خپل آی ډي یې وي، تنها خپلې نمرې ویني، د بل چا نمرې نشي لیدلی. د کابل پوهنتون رواج و که نه چې د نمرو هغه شوقه به یې په ورسۍ باندې بنده کړله، سی به ټولو یو د بل نمرې لیدلې. شرم هم و، ښه کار نه و. نو په دې رقم لږ هغه پرایوسي او هغه د نفر خپل شخصي شرایط یې ورسره مراعات کېږي. نو د دې لپاره چې دا پیدا کړو موږ به د سټوډنټ نیم نه دلته به یو جدول جوړ کړو، آی ډي، سټوډنټ نیم، مارک او فاکولټۍ، اکزام لوکیشن او ایج دا به انتخاب کړو ورته. تاسو کولی شئ دا د هر شي لپاره استفاده کړئ. نو د سټوډنټ نیم ته لاندې به دلته مساوي ولیکو، ایکس نوشته کړو لوک اپ، ایکس لوک اپ، قوس به خلاص کړئ. قوس هم چې خلاص کړو د آی ډي په خانه کې به دغه دا انتخاب کړئ. آی ډي هم چې انتخاب کړو کاما به ووایه. د آی ډي لوکیشن کوم یو دی؟ د آی ډي لوکیشن چې دی د بي 9 شروع کېږي تر بي 24 پورې. دا هم چې ونیوو کاما به ورکړئ. بیا به راشئ تاسو کوم معلومات غواړئ چې د دپاره پیدا کړئ. موږ د نامه نه نیولې تر ایج پورې ټول معلومات دغه غواړو. صحیح شو. دا به ټول انتخاب کړئ. چې کله دا انتخاب شو قوس به وتړئ. قوس چې وتړل شو انټر به وکړئ. اوس د تاسو فورمول ورکړل شو. نو د هر نفر آی ډي چې واخلئ فکر وکړئ چې زه دا هایډ کوم. نو دا به زه دلې هایډ کړم. صحیح شو. دا مې چې هایډ کړه تاسو اوس ډیټا نه وینئ. زه به تنها دلې نمبر ولیکم، مثلا 9 نمبر. 9 نمبر د احمد په نوم باندې یو محصل دی چې 208 نمرې وړي دي، د زراعت پوهنځي ته کامیاب دی، په کابل کې امتحان ورکړی دی او 22 کلن دی. صحیح شو. زه به نور نمبر ورکړم اما دقیق نمبر مې نه دی په یاد چې کوم نمبر و. د نمونې په شکل به زه دغه یو څو آی ډي ګان واخلم چې دلته یې تمرین کړو. صحیح شو. نو زه به دا دلې کښېږدم. اوس به راشو دا به بېرته هایډ کړم. صحیح شو. د دې په خاطر چې تاسو تنها تمرین وکړلی شئ. دا به هایډ کړئ، چپه کلیک به پرې وکړئ. چپه کلیک هم چې وکړو دلته به هایډ پټول ته وایي. نو دا به هایډ کړئ. هایډ یو ډیلیټ کوي نه، فقط د بل چا د نظارې نه یې ورکوي چې هغه یې ونه شي لیدلی. صحیح شو. نو موږ 9 آی ډي وکاته، هغه د زراعت ته کامیاب و. راشئ یو بل آی ډي به وګورو، 150 به وګورو. 150 به دلته موږ شته کړو. دا د بلبل په نوم باندې یو دی، 313 نمرې وړي دي، د جنډر فاکولټۍ ته کامیاب دی، په مزار کې امتحان ورکړی او 21 نمرې وړي. مثلا موږ بل نفر ګورو 138. صحیح شو. دا د تاج محمد په نوم باندې یادېږي، 214 نمرې وړي، د هیومن رایټس ته کامیاب دی، تخار نه او 23 کاله عمر لري. نو تاسو کولی شئ چې په یاد مو وي کله چې جدول جوړ کړو د ایکس لوک اپ دا فرمول په یاد لرئ، د ایکس لوک اپ او بیا به هغه خانه انتخاب یې که قوس هم چې شروع کړو چپه قوس به شروع کړئ، هغه خانه به انتخاب کړئ چې په هغه کې تاسو د آی ډي نمبر لیکئ. صحیح شو. بیا به کامه ورکړئ، بیا به د آی ډي کالم ټول انتخاب کړئ چې په هر ځای کې آی ډي دی. بیا به کامه ورکړئ، بیا به ټول هغه معلومات چې تاسو غواړئ چې هغه په رو کې راشي. صحیح شو. نو چې کله هم دا انتخاب کړو تاسو کولی شئ چې په دې رقم باندې د کانکور نمرې وګورئ، د مضمونونو نمرې وګورئ او یا د نور شیانو دپاره د انتخاباتو د نورو مختلفو فرصتونو دپاره تاسو دا استفاده کولی شئ. ښه چانس. کمنټ وي په د ویډیو تر لاندې کمنټ ولیکئ، زه به حتما ځواب درته درکړم. ډېر مننه.